له هر شي څخه مننه وکړئ. په هر شرایط کې دا د خدای اراده ده د هغه کسانو لپاره چې د عیسی مسیح په لاره کې دي. څو نفره مو دعا کوئ؟ ښه، څو نفره مو غواړئ چې دعاګانې مستجاب سي؟ ښه، زه غواړم د دې لپاره تاسو سره وغږېږم چې څنګه هغه کلمې چې موږ وایو کله چې موږ دعا نه کوو. زه نو تاسو پوهېږئ چې زه څه وایم. هغه کلمې چې موږ وایو کله چې موږ دعا نه کوو اغېزه لري موږ په دعاګانو. په دې وروستیو کلونو کې داسې یو عبارت کاروم چې وایي دعا وکړئ او ویې وایئ. د خپل د ماشومانو د ژغورنې لپاره دعا مه کوه، بیا سوزي سره لاړ شئ غرمې ډوډۍ لپاره او بیا وایي د نشه یي توکو په وړاندې قوي اوسئ او بندي نه سي. دعا وکړئ او ووایئ، دعا وکړئ او ووایئ. اشعیا 58 9 آیت. ښه، نن شپه هغه شیان چې زه غواړم درس درکړم شاید تاسو د ډېر وخت لپاره اورېدلي یا ځینې به مو داسې فکر کوئ چې زه نه غواړم لاړه سمه، مګر تاسو وګورئ تاسو اړتیا لرئ یا زه اړتیا لرم. هغه شیان چې ما خوله نه راوځي خدای په ژوره توګه ما سره معامله کوي. او نن ما یو چا ته ویله چې زه په دې کې یم، ما په دې لاره کې اوږده لاره وهلی، زه په دې لاره کې ډېره ښه نه یم. او هغه کسان هم چې ډېرې خبرې کوي ښه نه دي. او حتی هغه کسان په تاسو کې چې غلي دي هغوی هم لرې شاید که هغوی په څرګنده ونه وایي. هلته ډېر داسې چورتونه شته چې بدلون ته اړتیا لري. آمین. او زه بدلون غواړم، زه غواړم پرمختګ وکړم. زه ډېره زړه یم چې وخت ضایع کړم. زه غواړم بریا ترلاسه کړم او هغه کارونه چې 20 کاله وړاندې 15 کاله یې نیوله زه غواړم اوس یې په 15 ورځو کې ترلاسه کړم. زه نه غواړم چې دې خوا او خوا کش شم او زه غواړم خدای ما ته ما په خبرو کې داسې قدرت وښیي چې او د خدای داسې ډار ما کوي چې هغه شیان چې زه وایم که ما ته زیان لري او نورو ته زیان لري او خدای موږ ته ښکاره کولی سي. که تاسو فکر کوئ ده ته اړتیا نه لري تاسو یې باندې کولی سئ کښېنئ او ما ته تاسف وخورئ خو زه ده ته اړتیا لرم. آمین. اشعیا 58 9 آیت په اشعیا کې یو جالب آیت د دې لپاره وایي چې کوم کارونه خدای خوشحالوي او کوم کارونه نه خوشحالوي خدای. او مخصوصا په ده په اړه خبرې کوي چې هغه خبرې چې موږ له خولې نه وریځي او هغه دعاګانې چې خدای مني یې. تاسو ژاړئ او هغه وایي زه دلته یمه. ښه، د څو نفرو دا خوښېږي؟ ما خوښېږي. که هر څوک که ووایي. که تاسو هر چېرې د ظلمونو کړۍ له خپل نه لرې کې هر چېرې چې پیدا کوئ ګوته نیول په تمسخر باندې د یو مظلوم یا خداپرست په وړاندې او تاسو لرې کوئ هر ډول بدې غلطې بې انصافه خبرې لرې کوئ. زما نو دا ډېر روښانه ده چې خدای وایي تاسو غواړئ چې ځواب درکړم کله چې تاسو غږ کوئ. تاسو غواړئ چې تاسو دعاګانې زر ځواب سي. نو دلته داسې کارونه شته چې تاسو باید وکړئ چې تاسو دعاګانې اغېزمنې واوسیږي. ما په تېر نومبر او دسمبر کې داسې ژمنه وکړه چې او ما د پخوا په پرتله غوښتل چې دې دعا کوم ولې دا په دې معنا نه ده چې ما چېرته زنګتۍ وهلي دي. ورځې او شپې ما د هر چي لپاره دعا کوله سمدلاسه د هر چي لپاره کتل مې او دعاګانې کوله هر شی مې چې لیدل سمدلاسه هر ډول دعاګانې مننه ستاینه. تاسو پوهېږئ د نورو خلکو لپاره شفاعت. زه غواړم چې د ما دعاګانې ځواب سي او نه غواړم چې بې ځواب او بې ګټې پاتې سي او نه غواړم چې یوازې خپل وخت ضایع کړم او په دې باور یم زما لپاره زه غواړم هغه شی تاسو سره شریک کړم چې زه یې ترلاسه کوم. زه په دې باور یم خدای ما سره معامله کوي په ژوره ډول هغه خبرې چې زه کوم ځکه که زه ډېرې دعاګانې وکړم او پکې تکړه سمه ځوابونه هغه باید دا بل اړخ ما ته وښیي چې زه په دې پوه سم چې دومره غټه ستونزه نه لرم ولې هره ستونزه که وساتل سي هغه به غټه وي. آمین. ښه، نن شپه په عملي ډول په هغه شیانو باندې خبرې کولی چې تاسو خپل په خوله باندې کولی سئ او نه سئ کولی. لومړی د هغه شیانو په هکله خبره کوو چې باید یې ونه کړو. لومړی شی چې موږ کولی سو خدای څخه وغواړئ چې موږ خبر کړي هر وخت چې کوو
او زه فکر کوم دا ښه پیل ده. خدای هر وخت چې زه داسې کار نه کوم ما خبره کړه. که ته باخبره مې کړې او مرسته راسره وکړې وبایلرم. د خدای مرستې پرته یې نسم کولی. مګر یقینا که هغه موږ پوه کړي او موږ ته فیض راکړي موږ کولی سو د هغه اراده وغواړو. لومړی ده د شکایت کولو څخه، ګیلې کولو څخه، عیب لټولو څخه ډډه وکړو. د خپل د دندې په اړه شکایت نسي کولی، د خپل د رئیس په اړه شکایت نسي کولی، د خپل د زوړ موټر په کړه، د خپل د کور په کړه یا هر هغه څه چې نه خوښېږي شکایت نسي کولی. د خاوند په کړه او هغه ماشومانو لپاره چې دعاګانې کړي. د اسرائیلیانو په هکله چې زه فکر نه کوم د هغوی په کړه خبرې ودروم. هغوی 11 لپاره سفر ته تللي ولې 40 کاله سرګردانه وه. خفه. یو غټ دلیل دا و چې هغوی شکایت کول یا غور وهل نه پرېښوده. کله چې باید هغوی مننه کړې وه هغوی شکایت کاوه. کله چې دوی باید د خدای خبرې عملي کړې وې او نورو ته یې ویلي دوی شکایت کاوه او شکایت کاوه. هغوی د موسی په اړه شکایت کاوه او د خدای په اړه شکایت کاوه. دوی شکایت کاوه د خپل معجزه‌ایي معنا څخه چې په اسمان څخه باران ورېده. زه ډاډه یم چې هغوی د وریځو په هکله او د وریځ ستونونو په اړه هم شکایت کاوه. هغوی په بشپړه توګه د هر چي په اړه شکایت کاوه. موږ 3 آیاتونه د مقدس کتاب ته ګورو چې تاسو پوه سئ زه رښتیا وایم. خروج 15:40. آیا باید تاسو نه پوښتنه وکړم چې تاسو هم کله شکایت کړی؟ پرېږده چې یو شی هم ښځې ښه دي په پچ پچ کولو کې. تاسو په دې پوهېږئ چې نه غواړم نارینهګان پرېږدم ولې ښځو ته لکه نفس خوندېده. اوس مې د دې په هکله فکر کاوه چې څو کاله وړاندې خدای ما سره سخت چلند کوه د دې لپاره چې مطیع ښځه اوسم. ما ته ستونزمن و ځکه چې ماشومتوب په دوران کې ځورول سوې ومه او ما له ځان سره ډېرې ژمنې کړې وې چې هېڅ نارینه به پرېنږدم چې ما ته وایي څه وکړمه. د ډېري وخت لپاره به تاسو ځان سره ژمنې کوئ خو دا به ورته سخت وي چې هر شي ته تسلیم سئ تر هغه چې تاسو په اړه په واقعي ډول پوه سئ. او زه په یاد لرم چې دیو هغه شی چې ما غوښته هغه نه غوښته او موږ یو بل سره په موافق نه وو. تاسو پوهېږئ؟ ښه نه به ځو. زه په دې پوهېږم چې تاسو داسې کار نه کوئ ولی زه وایم چې ما چې یې کوله. تاسو پوهېږئ کله چې ستاسو رئیس تاسو ته یو چې وایي تاسو یو مسکا سره سر مخامخ تاسو پوهېږئ چې که هغه د کار ته دوام ورکړي لاین له شکایت څخه شایعاتو ته دوام کېږي. راځئ چې دا لوړې کچې ته ورسې هر دقیقه په غوسه کېږم. ما د نن شپه مسج خوښېږي زه تاسو په اړه نه پوهېږم خو ما خوښېږي. خروج 15 څپرکی 40 آیت. او خلکو شکایت کوي او پچ پچ کوي. د موسی په وړاندې ویلي و چې موږ به یې چکو. خروج 14:2 آیت. او د اسرائیلو ټوله ټولنه غږېده د موسی او هارون په وړاندې په دښتو کې. 15 څپرکی 3 آیت. وګورئ هغوی په ټول خروج کې شکایت کاوه په ټولو شمیرو کې یوازې د یوه غره شاوخوا او شاوخوا او شاوخوا. کولی شم چې ووایم تاسو که شکایت وکړئ پاتې کېږئ. په حقیقت کې ما دا تعریف یو ډکشنري کې پیدا کړی و. کاشکې مې چې اوس په یاد و چې کوم ډکشنري و اوس مې تاسو ته ثبوت یې ښودلی وه چې ویل شکایت په دې معنا ده چې پاتې سئ شپې کې. نو زه وایم شکایت وکړئ او پاتې سئ، ستاینه وکړئ او پاڅئ. آمین. موږ کولی سو هغه کارونه چې اسرائیلیانو وکړو یا هغه کارونه چې عیسی مسیح کړي دي او حتی په صلیب کې د خدای ستاینه وکړو. تاسو فکر کوئ چې ډېر دردونکی ده او نسئ که په وړاندې یې ودرېږئ. تاسو د خپل د خوله واک لرئ. تاسو واک لرئ په هغه شیان چې وایئ او هېڅوک تاسو مجبورولی نسي هغه شی وایي چې تاسو نه غواړئ. آمین. تاسو ما ته په وتلو سترګو ګورئ. فلیپیان 2:14. دا ما خوښېږي.
دا جالبه ده چې زه کله کله تاسو ته وایم چې فلیپیان 2:14 واز کړئ او ویل ولئ ورو او زه به ډېره په تمه ونسم او وایم هی 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 ټول هغه شیان وکړئ هغه شیان او د ما خدایه کله چې زه کور پاکوم شکایت کولی نسم کله چې په ترافیک کې موټر ګرځوم شکایت کولی نسم د لوړو بیو په هکله شکایت کولی نسم زه د دولت په وړاندې شکایت کولی نسم ورته دعا کولی سو رښتیا ویلی سو مګم د پچ پچ په ډول دا ټول شیان وکړئ زه یې تاسو په اړه نه پوهېږم ولې زه غواړم تاسو سره رښتینی اوسېږم او ووایم چې زه فکر نه کوم ما د یوې ټولې ورځې لپاره داسې کار کړی زه یوازې غواړم صادقه اوسم شاید په کلکه شکایت ونه کړئ ولې خلک پسې وغږېږئ دا په دې معنا ده چې موږ په یو بل لیول باندې خبرې کوو ما ګرمي کېږي ما ساړه کېږي په دې معنا ځینې به هم په دې شکایت کوئ چې هغه څوکۍ م چې غوښتله او کېنناستلی سئ اوس به ګیله لرئ هغه رڼا چې تاسو په سترګو کې تاسو د هغه په اړه شکایت کوئ او تاسو غواړئ خپرونې د تلویزیون کړئ تیاره کې غواړئ وګورئ تاسو پوهېږئ موږ څوک یو موږ معتادان د ارامي یو موږ د خپله په ټولنه کې زده کړي دي چې روږدي اوسېږو ارامي باندې زما مطلب ده زه کولی سم هند ته لاړه سم اول ته خلک ورځې ورځې ګرځي او زه مبالغه نه کوم ورځې چې کنفرانس ته راسي هغوی به یې باندې فضا کې کېناستل او هغوی هماسې کېناسته ولې زه نه پوهېږم چې څنګه هغوی حتی نه تله تشناب ته په ټوله ورځ کې زه نه پوهېږم تاسې څنګه مثانه لرئ خو زه وقفې ته اړتیا لرم موږ لرو ډېر په خواشیني سره او موږ تر اوسه د هغه په هکله شیانو شکایت کوو چې نه لرو ولې دا بدلېدی سي زر زر بدلېدی سي یا ارامه بدلېدی سي موږ کولی سو نن شپه پرېکړه وکړو چې دا ده زه په شګو کې نښه باسم چې تاسو کولی سئ خدای ته بلنه ورکړئ او که تاسو نه غواړئ چې هغه یې ومني بلنه مه ورکوئ تاسو کولی سئ خدای ته بلنه ورکوئ هغوی ته ووایئ چې کولی سئ تاسو ژوند خوله کنټرول کړئ او زه غواړم چې تاسو ما ته خبرداری راکړئ هر کله چې زه خپل په خبرو تاسو ځوروم ما ته اجازه مه راکوه چې ورسره خدای پامانۍ وکړم او زه نه غواړم چې ورسره خدای پامانۍ وکړم ما دا سیمه دوره مطالعه کړې ده چې مخ مې شین سوی تر اوسه مړتیا له په اړه یې ووایم دی هغه ستونزې چې زه لرم نه لري ځکه چې هغه ارام ده هغه یوازې زه نه غواړم مبالغه وکړم دا دومره وخت چې موږ د واده سوی شاید دا درېیم ځل ده چې هغه وایي چې یو څوک نه خوښېږي یعنې زه 50 کلن یم زه په دې پوه سوم چې ما 3 نفره خوښېږي مخالف یا بل ته جذبېږي څو نفره تاسو نه پوهېږئ چې ما اوږده لاره وهله چې اوس هم کولی تاسو هیله لرم چې خوشحاله اوسېږئ چې تاسو فوقالعاده د بل استاد نه لرئ چې زه نه یم فلیپیان 2:14 ټول کارونه وکړئ پرته له دې چې شکایت وکړئ د خدای په وړاندې او دغه و چې خدای ما ته د خدای په وړاندې زه د خدای په وړاندې شکایت نه کوم په یو اړخ کې من خدای ته و چې ته په کنټرول کې زه مطمئنه یم دی نه خوښېږي خدای ته ټول علم لري او په هر شي باندې پوهېږې ولې ته هر څه ښه سر ته رسوې ولې ما دا بدې راځي نو موږ له دواړو اړخ نه خپل له ځانه خبرې کوو که موږ له رښتیا په دا باور چې خدای په کنټرول کې دا موږ ته ښه پلان لري او موږ که په رښتیا په دې عقیده اوسېږو چې هر څه چې پېښېږي موږ په ګټه د هغه خلک چې خدای سره مینه لري تاسو نه څو نفر پوهېږئ چې په کلیسا کې کولی سو چکچکې ولو قریغې ولو د نن شپه عبادت ښه نه و هر څوک کولی سي پکې خوشحاله اوسېږي
تاسو پوهېږم او زه مرسته کوي مرسته کوي ولې تاسو باید په دې پوه سئ چې نن به تاسو کور ته لاړ سئ دا ډله به تاسو سره لاړ نه شي زه تاسو سره نه ځم زه کور ته ځم په مننې سره زه به په دوشنبې کې په تلویزیون کې یم او تاسو ته به لنډ که تاسو اړتیا ولرئ یو کوچنی سټریچ به وکړو ولې زه نه پوهېږم څو نفره پوهېږم که درته ښه ښکاري کله چې داسې شرایط سره مخامخ کېږي چې به کار ورکوي دا به د ساعت ته کار ورکړي په باغ کې کله چې ټول شاګردان یې ویده ول هغه به د عیسی مسیح ته کار کوي کله چې ازمایل کېده او محاکمه کېده د دښمنانو لخوا د 40 ورځې لپاره په دښتو کې دا هغه ځای و چې هغه باید پکې کار کړی عیسی مسیح شیطان ته له شیطان عیسی مسیح ته هغه شیطان سره غږېده او شیطان هغه سره تاسو باید زده کړئ څنګه شیطان سره وغږېږئ د هغه مخه ونیسئ چې تاسو سره خبرې وکړي او تاسو خفګان ته بوځي زه خفه یم شیطان ما ته ویلی خفه یې زه خفه یم شیطان وویل چې ما ماشومان به په ستونزه اخته سي اخته به سي ښی موږ باید زده کړو چې چا لپاره د خوله بند اوسو د خولې بند اوسېږي خدای لپاره دښمنانو ته یې خوله بند اوسو که موږ غواړو ټول نه خلاص سو پچ پچ کولو نه او پلټولو نه شکایت کول بل شاید چې باید ونسي هغه دا دي شایعات او قضاوت انتقاد کول او نور ته خپل رازونه ویل واو موږ باید زده کړو چې د نورو ستونزې پټې کړو او نه چې برمله کړو تا به باور نه راځي چې هغې څه وکړه تا به باور نه راځي چې بله ورځ ما څوک ولیده چې چی کوله داسې داسې او آسې آسې او داسې یې کوه ولې موږ داسې شیان نه غټه ضربه اینو تاسو پوهېږئ چې دا یو جسمي شی ده موږ غواړو چې ووایو او هغه شیان څه غواړو پوه سو ووایو پرېږده چې یو شی ووایم تاسو ژوند به ګډوډ سي هغه شیان چې نه وایئ تاسو یې بیا وایئ هغه شیان چې تاسو به د خلکو په اړه نه ولې تاسو وایئ بېرته تاسو ته راځي او دا غټه ستونزه جوړېږي د تاسو ژوند کې تاسو کله د خلکو رازونه افشا کړي دي چې بیا هغوی پوه سوي دي چې تاسو د هغوی رازونه یې لیدي دا ډېر ښه نه ده که نه ما تا ووایم لومړی ته اتم پورې د مقدس کتاب به ډېر وی په دې شپه کې دا د خوله باندې ما مفکوره نه ده د خدای مفکوره ده له نورو څخه انتقاد مه کوئ او محکمه کوئ چې تاسو قضاوت او محکمه نه سئ همدارنګه چې تاسو خلک قضاوتوئ او محکمه کوئ همدارنګه به تاسو قضاوت او محکمه سئ په وینسټنسون کې 2 اونۍ وړاندې ما د رحمت او پرمختګ درس ورکوه او په ښه ډول چې تاسو له نورو سره خبرې کوئ یا رفتار کوئ هماغه ډول تاسو سره به کېږي او دا هر یو خپله ځان ته معنا لري نورو باندې قضاوت مه کوئ او هر څومره چې تاسو خلک قضاوتوئ او رحم کوئ هماغه قضاوت او رحم تاسو یې نه ولې کوچنی خس چې د تا د ورور په سترګو کې ده هغه لیدلی سې ولې د خپل په سترګو کې چې دا غټ لرګی ده نسې لیدلی ولې د خپل له سترګو څخه د ټلیفون قط نه لرې کوې ولې د ورور له سترګو د لرګی لرې کوې عیسی مسیح وایي اجازه ورکړئ ستاسو په منځ کې هر څوک چې بېګناه ده لومړی تیږه واره کړي تر ټولو ښه او یوازینۍ لاره چې زه ویلی شم چې موږ کولی شو نورو باندې ښه قضاوت کړو همدغه ده اوس زه د ګناه د قضاوت په اړه خبرې نه کوم موږ باید پوه سو چې ګناه څه ده او موږ باید وڅ وکړو چې هغه ګناه قضاوت کړو موږ باید ګناهکاران قضاوت نه کړو دلته توپیر شته او زه هېڅکله دا کار نه کوم تاسو یې وګورئ زه به محتاط یم که زه تاسو په ځای یم ما هغه وویل او تاسو به دا کلمات وخورئ څو نفره پوهېږي چې زه کوم ځای نه راځم د دې په اړه خبرې نه کوم زه په دې باندې خبرې نه کوم چې داسې رفتار وکړئ چې د خدای خوښېږي په ګناه باندې سترګې پټول او په غلطو کار کتنه کول زه په دې باندې نه غږېږم زه په دې غږېږم چې زه فکر کوم دا ناوړه چلند ده د نورو په وړاندې زه فکر کوم د قضاوت په اړه چې موږ خبرې کوو دا یو چلند ده د خلکو په وړاندې ښه ته څنګه داسې کولی سې ما باور نه راځي داسې کولی سې موږ پوهېږو چې هغوی چې کړي ولې یوازې خدای پوهېږي چې ولې هغوی دا کار کړی او زه کولی سم ووایم داسې خلک دي چې ډېر ځورېدلي دي چې موږ نه پوهېږو هغوی ولې داسې کارونه کوي او اکثره خلک داسې مضر او بد خلک نه دي چې څه ناوړه کارونه وکړي د هغوی په ژوند کې داسې یو شی تېر شوی چې تر اوسه هم ځوروي
او یا تر اوسه هم دا اوس هم یو شی شته چې هغوی ځوروي. د هغوی په ژوند کې یو نیمګړتیا شته او هغوی یو غلط کار کوي چې هغه کمبودي جبران کړي، چې هغه تشه او هغه خلا د خپل ژوند کې ډکه کړي او هغوی غلط شی خوښوي چې دا خلا ډکه کړي. او زه د خدای د فیض لپاره هلته ځمه. آمین. ښه موږ کولی سو ووایو ښه هغه ورور په زنا کوي او دا ښه نه ده، زه ورته دعا کوم. آمین. 5 آیت ای منافقه لومړی خپل له سترګو نه د دا غټ خس لرې کړه، په واضح لیدلی شې چې ولور له سترګو نه د مړکۍ خس لرې کړي. موږ دا مقدسه توانایي چې کولی شو خلکو سره مینه وکړو، سپیو ته یې مه ورکوئ. د خپل مرواریدونه هم د خنزیر مخې ته مه اچوئ. زه فکر کوم دا شیطاني اروا ده، داسې نه چې په پښو یې هغه مات کړي او راسي تاسو ټوټې ټوټې کړي. موږ دښمنانو ته لور پرانیزو کله چې انسانانو سره مینه نه کوو، مګر ما دا خوښېږي. تاسو یې وغواړئ او تاسو درکول کېږي. ولټوئ او پیدا کوئ یې، دوام ورکوئ دروازه وهلو ته او باور به تاسو په مخ خلاص شي. نو هغه نه غواړي چې خپل په دعاګانو کې خلکو باندې قضاوت وکړي او په دعاګانو کې فشار راوړل. ښه نو موږ داسې فکر نه څه کوو چې بېلې موضوعګانې دي. هغه باید دلته ووایي زه غواړم تاسو دعا وکړئ او تر هغه پورې ور وټاکئ چې یو څوک ور خلاص کړي. زه غواړم تر هغه پورې وګرځئ تر څو یې پیدا کړئ. له دعا څخه مه ستړی کړئ، ښه شیان راپېښېږي، مګر پام ونیسئ نور سره څنګه رفتار کوئ. پام ونیسئ چې نورو خلکو سره څنګه چلند کوئ. منافقانه چلند مه لرئ او خلک بې ځایه مه قضاوتئ او ورسره په رحم رفتار وکړئ. خدای دې موږ دعاګانو ته ډېر زر ځواب ورکړي که موږ خلکو سره رحم باندې رفتار وکړو او د دې په ځای چې قضاوت یې کړو. آمین. په نړۍ کې ډېر خلک شته چې هغوی ورک دي او فکر کوي چې نه لیدل کېږي. هغوی نه پوهېږي چې څه سم او څه غلط دي او هغوی ډېر دعا ته اړتیا لري د دې په ځای چې قضاوت شي. او تاسو پوهېږئ چې ډېر آیتونه شته چې خلک مه قضاوتئ، ولې زه غواړم په بل شي باندې وغږېږو. 3 شمېره هغه شیان چې خپل په خوله مه کوئ. د خپله مفکورې مه وایئ کله چې تاسو نه غوښتل سوي نه دي. دا کار دلته ما نن شپه وکړ. که زه تاسو ته داسې آیه وایم چې خپل کار ته پام ونیسئ. تاسو یې غواړئ واورئ، زه پوه شوم. لومړی تسالینه 4:9 مګر د ورونو د مینې په اړه د ټولو عیسویانو لپاره تاسو اړتیا نه لري چې څوک یې تاسو په اړه ولیکي چې د خدای لخوا تاسو ته ښودل شوي چې څنګه بل سره مینه ولرئ. په حقیقت کې تاسو هستئ، خپله مینه ښایئ او وده ورته ورکوئ. ټول هغه ورونه چې مسیدونیا کې دي چې موږ متحد شو او ورونو په کلکه په دې مسله کې زه تاسو هڅوم چې تاسو ښه او ښه یاست. ډېر دا د خپل هیلې ته واړوئ او په یقیني ډول هڅه وکړئ چې په دې معنا ده تلاش وکړئ چې په آرام او سوله ییز ډول ژوند وکړئ او د خپل په چارو فکر وکړئ او د خپل په لاسو کار وکړئ. داسې چې موږ تاسو نه پیسې اخلو، نو داسې ویل کېږي مصروف اوسئ او ښه کار وکړئ. خپل کار ته پام ونیسئ او خوله وتړئ. آمین. ښه زیاتره خلک موږ ډېرې خبرې کوو په پرتله څه چې وکړو، مګر ممکن موږ نه پوهېږو ولې باید په یاد ولرو موږ نړۍ څومره مهمه ده. موږ کولی شو چې شکایت وکړو او ګیلې وکړو، دا موږ خفه کوي او نور هم خفه کوي او شیطان یې موږ ژوند کې کار کوي. او یا موږ کولی شو دعا وکړو او منندوی اوسېږو. ډېر شیان دي چې موږ کولی شو په هکله منندوی اوسېږو او زه فکر کوم دا د خدای قدرت موږ په ژوند کې ښایي. ته د خپل خوله یو چي لپاره کاروې، باید داسې شی اوسېږي چې تا ته او نورو ته په ګټه اوسېږي.